السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې درو ځوانانو ته مودونه ورکول تر روژې مخکې، له بده مرغه په روژه کې یوه 5 واره جمعې کړي دي د ورځې، بل 3 واره کړي دي، بل 4 واره کړي دي. نو محترم اوس ته موږ ته طریقه راوښایه چې پیسې موږ پر فقراو او پر مساکینو باندې خیرات کړو. محترمه فقهای کرام وایي که سړي په روژه کې جمعه وکوله د ورځې له خوا څخه، نو په دغه سړي هم قضا د دې روژې سته، هم کفاره. نو فقهای کرام وایي که سړي 5 روژې وخوړلې، یعنې خوراک یې وکړي کې، په دغه صورت کې که یوه کفاره یعنې ادا کړي د ټولو غاړو په خلاصېږي. خو که سړي یوه روژه وخوړله په یوه میاشت کې، سږ کال مثلا نو روژه ووته ده، دغه کفاره راوړه، بله روژه یې بیا بله روژه وخوړله، بیا به بله کفاره راوړي. که سړي مثلا په 10 کاله کې 10 میاشتې روژې راځي، په 5 روژو کې یوه روژه ځینې وخوړل سو، بیا د ټولو لپاره یوه کفاره 18 روژې ونیولې، نو د ټولو غاړې په خلاصېږي. دا د خوراک په صورت کې. او د جمعه په صورت کې وایي تداخل د کفارو نه راځي. که سړي په 10 کلو کې یعنې 10 میاشتې روژې راځي، 10 واره جمعه یې کړې وي، 10 کفارې به ورکوي. کفاره 18 روژې دي. نو دا چې یوه 15 واره جمعه کړې ده په روژه کې، بل 4 واره، بل 3 واره، نو پر دغه سړي او پر ماینه پر دواړو باندې کفارې لازمي دي. باره دې حساب ورته وکړي چې 15 واره قصداً جمعه یې کړې، نو قصداً دي، نو په هېره خو نه کېږي، نو 15 کفارې دي، هره کفاره 18 روژې دي. نو فقهای کرام وایي که سړی مریض و، هغه مرض یې داسې دائم مرض و، سړی تر مرګه رسي، او یا سړی سپین ږیری و، روژې نه سوای نیولی، نو د هغه دپاره بیا فدیه ده چې هغه به 18 مسکینان مړوي، پر یوه ځای راولي 18 مسکینان، او 18 مسکینانو ته د سرسایي اندازه پیسې ورکوي. هغه په هغه صورت کې سړی مریض وي، هغه مرض هم داسې مرض وي چې د ځین جوړېږي نه، علی الدوام مرضي وي، او یا سړی ضعیف وي، دا چې دوی ځوانان دي، نو پر دوی دا کفارې لازمي دي. دوی به دغه کفارې نیسي په خپل ژوند کې، هر څو روژې چې ودې نیسي، دا چې بیا الله جل جلاله حساب ورسره کوي تر هغه، نو دغه دی چې په دنیا کې دغه تکلیف پر ځان باندې راولي. ابو هريره مبارک څخه روایت دی، موږ ناست یو صحابي راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یا رسول الله هلکت، زه هلاک سوم، زما څخه جمعه وسوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته مرۍ لرې چې ازادې کړې؟ هغه ورته یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لوس لرې د دې چې 2 میاشتې روژې مسلسلې ونیسي؟ هغه ورته یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې وس لرې چې 18 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي؟ هغه ویل یا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اهل ته ډوډۍ ورکړه. روایت صحیح البخاري جلد اول صفحه 259 کې روایت کړی دی، کتاب الصوم. نو دلته شافعیه وایي چې که سړی د کفارې وس نه لري، د فدیې وس نه لري، خپل اهل ته ډوډۍ ورکړي، نو پروا نه لري. زموږ مذهب دا دی چې دغه خصوصیت د دغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خاص کوي، نور ټول امت مسلمه له دغه خاصیت څخه وتلی دی. نو ځکه وایي که سړي قصداً جمعه وکوله، نو پر هغه باندې کفاره ده، مرۍ به ازادوي. که مرۍ نه و، بیا به 2 میاشتې مسلسلې روژې نیسي. که هغه روژې د عذر په وجه نه سوای نیولی، بیا به نو فاطعام 60 مسکینه، 18 مسکینانو ته به ډوډۍ ورکوي. رد المحتار جلد 2 صفحه 120 متفق الکفارة. او دغه رنګه په تاوه هندیه جلد اول صفحه 205 النوع الثاني. نو محترمه دغه ځوانانو یا د ښځو چې دغه روژې خوړلې دي، نو دوی به په خپل ژوند کې دغه روژې راګرځي، هغه مسلسلې. نو دا ځوانان دي داسې وکړي چې دا خوندې چې روژې دي شروع کړي، سږ کال دې یوه کفاره راوړي، بل کال دې بله کفاره راوړي، بل کال دې بله کفاره راوړي، که ټولې پر یوه ځای ورته ګرانې وي، نو ډېرې کفارې دي. نو رد المحتار ښکاره وایي
په 130 صفحه کې وایي د جمعه په صورت کې تداخل نه راځي که هر څو جمعه پروژه کړې وي هغونه کفارې به ورکوي او که چیرې دې سپین ږیري وي یا داسې دوامي مرض لري نو بیا خو هغه دې فدیه ورکولی شي نو ما ته پیسې راستوئ ما بل ته ورستوئ نو مو غاړې په خلاصېږي دغه روژې به لازم نه شي او بل تاسې محترمینو احتیاط وکړئ پروژه کې تاسې احتیاط وکړئ ډېر ځله داسې پېښ شوي دي ښه خبرداره خلک یې پروژه کې بس داسې ناوړه عمل ځینې وشي بل کال یو چا میسج راته پرېښی و طالب و له کراچۍ څخه کور ته راغلی و کوچنیانو باندې روژه خرابه کړې وه ولې کور شاته ما طالب ومې سبقان هم ووایه خو احتیاط به دې کاوه خپله خو مسافر روژه نه وه دا ښځې دې خانه دې ور خرابه کړو بیا به دا شپېته روژې نیسي نو د ښځو به هم مسلسلې روژې نیسي متصلې خو کم وخت د حیض مرضي ورباندې راغله ښځینه مرضي هغه شپې به ځین باسي نور به بېرته دستي د کفارې روژې شروع کوي نو دا د دین یو حکم دی دغه اجازه ده چې څوک قصداً د عمل وکړي نو دا چې په قبر کې بیا په تکلیفېږي تر هغه نو په دنیا کې لږ تکلیف پر ځان راوړي د قبر له تکلیف څخه ځان خلاص کړي دا یې کفاره ده ګوره قصداً دې د عمل وکړي نو دغه کفاره ده ورباندې خلاصېږي د هغه وزر و عذاب څخه او که دغه کفاره نه کیاده نو شاید تاسې په سعودي کې یاست له داسې خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې هغه غیر مقلدین وي غیر مقلدین خو وایي په جمعه کې کفاره لا نشته جمعه دې وکړلو بس هغه قضا راوړه او یا داسې نور مذاهبو علماو باندې به پېښ شي هغه به درته ووایي چې مثلا کفاره نه غواړي نه زموږ مذهب کفاره غواړي که مذهبیان یاست هغه د کتاب و حوالې مو درکړئ والسلام علیکم ورحمة الله